السلام علیکم قدرمندو په دې ټوله ساحه کې دغه یو کور دی چې نه دروازې لري نه عکسدارې لري چې نهه لورګانې دي هسې راسره اوسئ دغې کور ته ځو ژوند دغه ژوند دی وګوره که نه ډوډۍ نه مینده که بېګا ده دوه روژه وي یقین به وکړي چې بیتي وي بانجان مو خټ کول د خصم ایراني او هغه م غریبانان ته ایښي غوړي په سترګو نه ګورم مالګې پورې زایرانئ ګرده ګرځم څوک یوه ډوډۍ راکړي څوک چې شی راکړي څوک مې ودګي دروازې بندې کړي بیخي خلاصوي نه جامه خیر دی د خیر ته خو زه وایي بربنډ د لار نه وړي وږی نه وړي د 15,000 روپۍ زه قرضداره یم چې دا په دې دوا په دې لورګانو مې لګولي دي یوه راته 3 کاله پرته وه بله اوس پانډیسي شوې ده 5 میاشتې د پانډیسي اوس چغه په چغه ده قیم کوي پرېدم کوي نور نشته د الله ایله ده نو یم الله ته صبر وکئ خاوند نه لرم زه د چي حیران یم د خوږې حیران یم د غوړو حیران یم د رزق حیران یم 2 شپې م نارې 3 شپې م نارې جمعه م ناره په خدای چې یو کور ته لاړم دروازې بندې کړې نه یې خلاصه ومې ډبوله خلاصې نه کړه نه حالات مې زویه دغه زامن نه لرم لورګانې نهه لورګانې دي او چې د الله نه پټنې به 6 واده دي دا 2 میاشتې کېږدي 2 اخترو کې هغې م جړاګانې کوم زه م جړاګانې کوم بس شی نشته چې زه ایران زه یم چې تاسو راشئ نو زه تاسو ته څه شی مخکې کړي نو زه چې خپل حیران یم نو تاسو ته به څه شی زه درکړم تاسو ولې ویم جړاګانې که جاړم به خو زه چیتیج یم نه مې اوړه شته نه مې ښه شته نه مې بس ته د چا اولاد نه یادېږي سیسارې دي بې وروره خویندې دي ما له صبر خدای ته وکړئ نو تاسو الله ته سوال وکړئ چې ما ته خدای راکړي زه به ستاسو پوښتنه وکړم نه زویه فرش نشته دروازه نشته برق نشته زویه شیشه نشته زویه لاړم چیچلې وه لور مې 2 ځایه چیچلې وه چې یو ځای څادر مې ایسته کړو په دې ځي روانه او په دې ګوته باندې 2 ځایه چیچلې وه لاسي برق هم نه لرم لاسي برق هم نشته دی دا خو ډاک دی بل کور نه مې شته ویرېږئ پرون شپه سپی راننوتی ګیدړ نو څه وکړم زه یې وسه مې نه رسېږي څه زه خو د پردې دپاره دغلته دغې لور سره پرته یم څه وکړم دغه دیوالګۍ راته پکې هېڅ هم نشته دا دی خو تاسو یې ګورئ ګر چاپېره سترګې واچوئ یا برق یا بیتري شته هېڅ هم نشته قدرمندو دا په یو اطاق کې اوسېږي صرف دیوال یې کړی دې کلي باندې وګرځم ولاکه څوک یو ګر چیر کوي مونږ هم حیران مالګه چې شی دی مالګه زه نه لرم خدای چې پرون زه څه راسي کړم بانجان هغه دي پراته دي او یو پاکټ مالګه ماته کارخانه کې مې سوال کو کارخانې نه ما راوړي او نور د الله ایله ته هېڅ هم نشته زویه دا لورګان د روژه وې څنګه دې پخه کړې بانجان څه شي کې دې پخه کړې اوبو کې مساله هم نه وه اوبو کې م کوم د روژه وه دغه هم روژه وه ده او دا خیر ده انشاءالله اوس روژه دي یا نه دي اوس روژه دي انشاءالله اوس به تاسو ته هر څه ملاویږي ښه روژه بس کښېنئ تاسو ته انشاءالله زه درته وعده کوم نو قدرمندو دغه مرض ته د یو حاجي صاحب لخوا ورکول کېږي وریجې 2 بورې اوړه من بوریا لوبیا دي دال دي پیاز دي غوړي دي من او مورکۍ چې دغه لورګانې دی روژه وي نو دغه مڼه اوس به دا صحیح ده دا مڼه ورته ورکړه چې روژه یې نیولې وه دغه مرض ته چې چا کړی د لاسونو جیب کړي دعاګانې وکړئ دا په دلبار کې قبول کې خدایه او سخته یا اسانه کې خدای عمرونه یې ډېر کې زرکالان کې خدای ته ورسره په دې دنیا هم خو کې په دا دنیا دې وخورې هغه دې ویسي او خدای دې خیرات قبول کړي خیرات دې قبول شي عمرونه دې دي چې دا ښایي ما سره وکړه الله دې دې سره خو خدای دې په یو میدان هم نه بدرنګوي